څلورم نمبر شرط دا چې دا کم مال ته صدقه کې دا مال به ګوره پاک مالی، دا به حلال مالی. ځکه حدیث شریف کې راځي ان الله طیب لا يقبل الا طیبا، الله رب العالمین پاک دی، دا نه قبلی مگر پاک قبلی. الله رب العالمین ګنده مال ګوره نه قبلی. اکثر ملګری بعضې خلک سوال وکي یاره وایي ما شراب کاروبار دی، زه شراب خرڅوم او مولي صاحب وایي زه به زکات ورکوم که نه. نو ګورئ ستا مال نجس دی، دا حرام دی، حرام په دې کتاب باندې زکات نشته دی، دا دی حرام. زکات خلک په حلال مال کې ورکوي، په حرام مال کې زکات نه کېږي. تر دې پورې علماو لیکلي دي څوک چې حرام مال صدقه ورکوي، د حرام مال نه صدقه ورکوي او نیت یې دی چې ما ته به الله پاک په دې صدقه باندې ثواب راکوي، یکفر وایي دغه سړی کافر کېږي. ځکه دې سړي حرام مال یې حلال وګڼلو، مطلب حرام مال د الله په لاره کې صدقه کو، نو حرام مال خو الله پاک نه قبلی او دا لا واپس د ثواب امید هم کوي. نو معلومیږي دا چې د حرام مال حلال وګرځولو دی وجه دا سړی کافر کېږي. نو تاسو به وایئ چې څه صورت حال دی؟ د حرام مال ترتیب دا دی چې حرام مال به ټول په ټوله دا به چاته ورکې، دا واجب التصدق دی، دا به خامخا چاته ورکې، خو د ثواب نیت به پکې نه کې. هغه بېله خبر د الله پاک به تاته په دې باندې ثواب درکوي چې تا خپله ذمه ازاده کړله. نو الله رب العالمین په لاره کې چې کله مال ورکوي نو پاک مال به ورکوي. او دویمه خبره د طیبات نه مطلب دا چې تاسو به د الله پاک په لاره کې مال ورکوي نو کره مال به ورکوي، خراب مال به نه ورکوي. اکثر بعضې ملګري کله چې زکات ورکوي د زکات وخت راشي نو که د کوټونو کاروباري نو هغه کوټونه په زکات کې ورکي، مدرسو طالبانو ته ویسي چې په دویمه ورځ بعد پوستکي کوي. قسم دې د ما په دې خپلو سترګو کتلي، زموږ مدرسې ته یو چا کوټونه راوړل او طالبانو واچول، الحمدلله تر هغه وخت نه الله پاک د زکات د روپو نه ساتلی. نو ماتې نه کوټ وانه خسته، ګنې زموږ ښه غریبي وه، ماتې نه کوټ وانه خسته. 2 ورځې بعد قسم د کوټونو پوستکي واچول. ما ویل الله بنده نو ته اوس الله پاک ته دوکې ورکې، الله پاک پتا نه دی خبر چې دا مال تا سره زوړ مال دی، ډیمیج مال دی، تا سره پروت دی، د ډېر وخت نه چلیږي نه، او ته اوس دا زکات په روپو کې دا حسابې و غریبانو ته ورکې. نه، الله پاک ته چې ورکې نو کره مال به ورکې، پاک مال به ورکې او صحیح مال به ورکې. نو الله پاک دلته ذکر کوي یا ایها الذین آمنو، اے مؤمنانو، انفقوا تاسو خرچ کوئ په لاره د الله کې من طیبات د کره مالنا ما کسبتم